پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي د مسلم حدیث دی واوري د الله رسول فرمایي چې قیامت تر هغه ساعته پورې نه راځي چې دوه عظیم قوتونه زورور جنگونه سره کړي نه زورور جنگونه او بیا عجب دا د دواړو دعوا به یوي د دواړو دعوا به هم یوي دا نه چې یو به کافر بل به مسلماني د دواړو دعوا به یوي در ساعته قیامت نه راځي د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي در ساعته قیامت نه راځي چې ترڅو هر زیات سوی نه صحابه پښتنه وکړه د مسلم حدیث دی ولیا رسول الله هر څه ته ویل کېږي د الله رسول ته فرمایي القتل مړي جنگونه سره وجل یو د بل چې دا راغلي نه تر هغه ساعته پورې د الله رسول فرمایي قیامت نه راځي بیا د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي سبحان الله تب واتیر ما شام پیغمبر علیه السلام دا مجلس کړی دی یا تیر میاس دا مجلس کړی دی اوس په سره وای چې شمولي صاحب پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې دا پاکستان افغانستان یاد کړی دی چې ما ته دا حدیث نه وای نو ته شاوخوا د سترګې ورغړوه شاوخوا وګوره ته څوک جنې اخلي ستا په فکر څوک دي نن ورځ د دې حدیث مصداق دا مسلمانان دي دا مسلمانان دا پاکستان او افغانستان دی